ولسمشر غني پاکستان ته مې څرګنده کړې وه چې سوداګري کې زموږ لاس تړلی نه دی. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په مکر د ورځې مهم خبر ته دوستانو په هر حال سره ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سابسکرایب کړئ نو په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سابسکرایب کړئ ترڅو موږ کولی شو چې خپل تازه او مهم معلومات تر تاسو ته ورسوو. ولسمشر محمد اشرف غني له افغان ژورنالیست داود جنبش سره د خپلو خبرو اترو پر دوام ویلي چې د واکمنۍ پر مهال یې سوداګریزه برخو کې پاکستان باندې تکیه کمه کړې وه. نوموړي له قزاقستان، ترکمنستان او ازبکستان سره د سوداګرۍ پراختیا او د بنادرو کال د 19 میاشتې خلاصون له خپلو لاسته راوړنو یاد کړی دی. ښاغلي غني په خپل تازه پوډکاسټ کې چې د پنجشنبې په ماښام خپور شو ویلي هر وار چې پاکستان لازمه ګڼله او په هر دلیل چې و تورخم او سپین بولدک به یې تړه. زه چې ولسمشر شوم ومې لیدل زموږ اکثریت غنم له پاکستانه راځي او په دې سره مو ځان خپله بندي کړی و. کله چې قزاقستان ته لاړم د هغه هیواد له چارواکو او متخصصینو سره نتیجو ته ورسېدم. داسې وخت راغی چې د قزاقستان غنمو په اړه په افغانستان کې د پاکستان غنمو سره سیالي کوله او ارزانه وو. د شمال کوریډور خلاصول آګاهانه وو، اما په خوا کې موضوع دا نه وه چې موږ پاکستان سره دښمني وکړو، بلکې پاکستان باید په دې پوه شي چې زموږ لاس تړلی نه دی. ولسمشر غني همدا راز ټینګار کړی دی چې په خپله شاوخوا 2-3 واکمنۍ کې له افغانستان د جلغوزیو قاچاق فرهنګ ورک او د هیواد جلغوزي د چین او اروپا تر بازارونو ورسولې. دا و د نورې چمتو خبر که غواړئ نور تازه مهم معلومات ترلاسه کړئ نو همدا زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.